تو ګروپ او دا ګروپ نه ونیسه خلک سسکو ښه او دغه د قدرمندو ګروپ ښکاري لاندې ګروپ یې لګولی بیا دې قدرمندو دا وګورئ چې دی ساعت څنګه کته کېږي غریزه علاقه ده دا متره کته کېږي 15 خو دی او 40 پورې به کته کېږي 45 متره دی کته کېږي او نور چې څونه لاندې لاړې کار کوي خطو څنګه کته کېږي خطو ویشه دا لاندې نه وګوري دا ډېره سخته ده 15 متره کته کېږي او قدرمندو نور هم لاندې دي چې لاندې به 50 متره وهي 80 متره وال کېږي ساه باسي ځه آفرین اوه 15 متره دا خو ډېر غټ سفر دی ښه دا به نیسي ګورې په څه طریقه ښه اوه دا مضبوط دی دا ونش کېږي ښه که مجبوري ده دا مات نشي ظالمانو ډېر ساده کار هم کړی دی دا اوه دا ډزې کوو دا ډز ولې کوي ښه ځئ دا پټۍ څو متره ده 50 متره ده ښه دا څو متره کته شو ښه اوه لاندې نه ښکاري تو زه وله لارې ښکاري یا نه صبر رسېدلی لا نه دی هغه چغې وهي قدرمندو تر اوسه لا نه دی رسېدلی کله به رسېږي دا ډېر غټ سفر دی ښه اوس ورسېدو راځه لاندې نه وهله نه ښکاري نور تکه تاره ده ګروپ ولګوه تو ګروپ نه کا ګروپ برکا تو ګروپ او دا ګروپ نه ونیسه خلک سسکو ښه او دغه د قدرمندو ګروپ ښکاري لاندې ګروپ یې لګولی بیا دې کارګي دا غریزه علاقه ده غرنۍ ساحه ده نو دغلته مونږ ساه باسو کم سے کم دا به 50 متر یعنې 25 متره کته شوی دی او 25 متر نور کته کېږي اوه شاید زیات لاړ شي ډېره سخته ده مجبوري هم سخته ده الله ټول مسلمانان ساتي داسې کوي بیرته چیږي وایي دغه سړی چې کته شوی بیرته چیږي ویې ګورئ دا څنګه بیا دی ته به څه دغه نه شو انشاءالله دغه کس بیرته جګوي نه دا ولې جګوي کار یې وکړو ها ډزم کړی و ښه باروت یې ایښی و لاندې ښه ډز یې کړی زه قوي پټۍ ده ماشاءالله دا پټۍ هم دې دپاره استعمالیږي نو دې هم دې پټۍ ده ښه نو قدرمندو دا جګېږي ګورو دغه دی راغی ډېره قسم دی سخته ده جګ شو ښه هلکه څنګه و سفر دی ستا سفر دی مبارک شه راغلی ښه صحیح نو ستړی ښه لاندې دې څه کتلې څه و لاندې تیږه ده او تیږه موږ ماته کړله ښه اوس دغه هم کړله نو اوس پکې کار نه کېږي لږ وروسته به بیا کوزېږو او راخېږو بیا د خیر بیا به کار کوئ او بیا به کار کولی چې اوس تیږه ماته شوې ده خو لوګیا دی ګاز تیږه مات شوې ده ګاز دی ډزم کړی و ډزم کړی ښه انشاءالله اوبه به پیدا کېږي خیر اوسئ